بغزنه دانش خو زما ډېر خاص دوست دی، ډېر خاص اشنا مې دی. هغه پخپله نه لار تللی او زه پخپله تللی یم. زه یم چې صحیح عمل کوونکی په حدیث او په قرآن شي چې د هر مسلمان ورور څخه خوش اخلاق او خوږ زبان شي. شنه جنډه د پاکستان ده چې د دې لاندې روان شي. ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي او که په غرونو باندې سر یم بیا به روغ رمټ انسان شي. بل نظام پسې که لاړې نو په سرو سترګو به جاړې، د قیامت په سخته ورځ یې شرمېدلی به ولاړې، بیا په دغه خوله به څنګه بخانه د خدای نه غواړي. مختصر غونته کې ژوند دی، مختصره زندگی ده. تا په دې کې هم شروع کړې د بندیانو بندگی ده. هېڅ عزت په دې کې نشته، سراسر شرمندګي ده چې مضبوط په عقیده شي، کلک مضبوط په خپل ایمان شي. ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. جواب بهترین. د سټالین او د لینن او د اډبیکالي په ایمان یې د غیرت نه داس بردار چې په کور کې غږېګانې تاسو نظم په لاره ټونګټته مسلمان یې. د اسلام نه علاوه چې د بل هر نظام صفت کې د انګریز د پرکټونه چې تعلیم او تربیت کې د الله پاک د باغیانو سره چې مینه محبت کې ستا مضبوط کتاب قرآن دی چې د دغې ترجمان شي. ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. د سرو شونډو تورو سترګو د جانان فلسفې پرېږده. پښتانه پاکستانیان دي، د افغان فلسفې پرېږده، د اټک او د خټک او صمد خان فلسفې پرېږده. د شرابو ډک جامونو غني خان فلسفې پرېږده. که عرب دي که عجم دي، د یو بل نه محترم دي. پنجابیان د پښتنو نه چې په څه خبره کم دي. تور او سپین او غریب مالدار د خدای یو شان بنیادم دي. چې ښه سوچ د ځان څه وکړي او ښه پوه په دې بیان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. خانان ډیر دي په وطن کې، خو ما منلی داسې خان دی مشهور چې سخاوت دی، مشهور درستخان دی. او کوم شاعر چې اسلامي دی زما خوښ دی، ما ته ګران دی. کوم شاعر چې قام پرست دی په کږه لاره روان دی. د ظالم صفت چې نه کوي، نیکو خلکو ته به ګران شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي. که په غرونو باندې سر یم بیا به روغ رمټ انسان شي. او چې مکې ته کله ورشي او داخل په پاک حرم شي، د کعبې طواف چې وکړي، بیا به نور محترم شي، بیا به زیات شکر گزار شي. کله موړ چې په زمزم شي، مقدس کاڼی چې ښکل کړي، که خراب یم بیا به سم شي. او بیا به ځي ښایسته روضې ته، مدینې منورې ته، د بې شمېره اصحابو ښایسته ښکلې مقبرې ته. دا به څونه خوشحالي وي مدینه کې چې مهمان شي. په ایمان یې درته وایم چې مضبوط به په ایمان شي، چې په باب و سلام ورشي، سترګې ډکې لوند ګریوان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. که تک سپین دی او که تور دی، که افسر دی که کلاسکوپور دی، پنجابي او پښتون څه چې زما هر مسلمان رور دی. ما زده کړی دا سبق خپله غېږه کې د مور دی. دیر او سوات او ګنیر پرېږده، زما ټول پاکستان کور دی. چې بنده د یو الله شي او معین په بیت الله شي، په قانون باندې روان د محمد رسول الله شي، نو په معیار باندې پوره به د مجبوره علیشان شي. ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. دلته مې یو بل دي د نظر لاړم، زه اکثر دغه شان واورم چې دا جانان زمونږ یو دی او داسې شعرونه مېرونه واورم، نو زه وایم په هغې ته زما دماغ هم لاړي. زه هم چې منمه چې بادشاه د ټول جهان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، او قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. څه چې زمونږ یو دی هغه مې پکې راوستي. هېڅ شک په دې کې نشته دی چې یو زمونږ الله دی، یوه زمونږ مکه ده، یو زمونږ بیت الله دی، ملګرو یو زمونږ محمد رسول الله دی. په دې ټوله وینا باندې زبان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. وزیر دی که باچا دی که افسر دی که کلاسپور دی، غریب دی که مالدار دی او که سپین دی او که تور دی، روان دی آخرت ته هر سړی ګاډي کې سور دی. په ورځ د قیامت باندې میزان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او د چا سره موټرې دي، بنګلي دی او دولت دی، د چا سره خرګاډی دی، لسګاډی دی، غربت دی، د چا سره هېڅ هم نشته، خو خدای ورکړی ډېر عزت دی. زبان جدا جدا دی، خو اذان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. که سوات دی که بنیر دی، چارسده ده او که دیر دی، که خان دی که نواب دی، که باچا دی او که فقیر دی، که خان دی خوشحالیږي او که ګډ د ځان په ویر دی. او د ټولو لار یوه ده، قبرستان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. سندې او پنجابي او بلوچي زمونږ رور دی، د ټولو په شریکه باندې یو پاکستان کور دی. یوه مو کلمه ده چې په دې کې ډېر لوی زور دی. مسجد او مدرسه او ګټه تاوان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی،
په ورځ د قیامت په هغې ډلې سره ولاړي مجبوره چې په دې دنیا کې د کمې سره لاړي که ډله دې غلطه او په سرو سترګو به جاړي او نظام مصطفی باندې ایمان زمونږ یو دی پرچه زمونږ یو ده امتحان زمونږ یو دی قومونه به بېل بېل خو قرآن زمونږ یو دی جواب بهترین